ګرانو مینوالو، نن به موږ د نړۍ تر ټولو لوی مرغه شترمرغ په اړه تفصیلي او حیرانوونکي معلومات درکړو. موږ به وګورو چې شترمرغ څنګه جوړ دی، د ده سرعت اندازه، هګۍ، طبیعت، د اسلام او ساینس له نظره د دې یادونه څنګه شوې ده. د دغه جالب معلومات لپاره تر پایه ویډیو راسره وګورئ. السلام علیکم، زما نوم عبدالحق د خیرخوا یوټیوب چینل له جانبه. شترمرغ د دوو کلمو جوړ لفظ چې د فارسي ژبې څخه راغلی دی او دغه اصطلاح په پښتو او اردو کې هم کاریږي. شتر معنا اوښ، شترمرغ ته په انګلیسي کې اوستریچ وایي. د مرغانو له کورنۍ څخه دی، خو د عادي مرغانو په شان نسي الوتلی. دا د نړۍ تر ټولو لوی او تر ټولو وزني مرغه دی. دا په افریقا کې پیدا کیږي او د دښتو، شګو او وچو سیمو اوسیدونکی دی. شترمرغ د نړۍ د ټولو مرغانو ترمنځ تر ټولو لوی قد لري. د نارینه شترمرغ قد تر 2.7 متره پورې رسیږي او وزن یې 130 کیلوګرامه پورې دی. د ښځینه شترمرغ قد تر 2 متره وي، ښځینه یې تر 90 کیلوګرامه وزن لري. یعنی که انسان ورسره ودرېږي، شترمرغ د انسان څخه تقریبا 2 برابره لوړ ښکاري. شترمرغ د ځمکې پر مخ تر ټولو تیزو حیواناتو له ډلې څخه دی. 70 کیلومتره مزل په 1 ساعت کې پوره کوي. دا سرعت دومره زورور دی چې حتی د ځینو موټرو له تیزۍ سره سیالي کوي. د ده اوږدې پښې د الله پاک یو عجیب قدرت دی چې په یو قدم کې تر 15 مترو پورې واټن وهي. شترمرغ یو عجیبه جوړښت لري او ساینس یې په جوړښت حیران دی. د شترمرغ سترګې په ټولو مرغانو کې لوی دي. قطر یې شاوخوا 15 سانتي متره دی. له همدې وجې ډېر لرې لرې شیان هم ویني. عینکو ته ضرورت نه لري. د دې مرغه ماغزه د یوې انګورو دانې په اندازه دی. په هره پښه کې یوازې 2 ګوتې لري، خو دا 2 ګوتې د منډې لپاره حیرانوونکي قوت ورکوي. د شترمرغ هډوکي وزني دي، ځکه الوتلی نسي. له همدې وجې دا مرغه پر مځکه په تیز سرعت سره منډې وهي. شترمرغ په اصل کې نبات خور دی. واښه، پاڼې، بوټي، غنم، جوار او د وښو حشرات په ډېر لږ اندازه. شترمرغ کله کله کوچنۍ شګې او کنکر هم خوري. دا ځکه چې شترمرغ غاښونه نه لري، نو دا شګې او کنکر په معده کې خوراک په ښه توګه حلوي. دا په ټولو لویو مرغانو کې یو طبیعي عمل دی. شترمرغ د نورو مرغانو په مقابل کې ډېرې لوی هګۍ اچوي. د هګۍ وزن یې تر 1.2 کیلوګرامه دی. اوږدوالی یې شاوخوا 15 څخه تر 18 سانتي متره دی. د شترمرغ هګۍ دومره کلکه ده چې د یو ځوان انسان وزن هم برداشت کولی شي. په یوه هګۍ کې د 20 څخه تر 25 چرګوټو هګیو په اندازه مواد لري. د شترمرغ غوښه د طب له نظره ډېره فایده لرونکې، کم ضرره او صحتمنده غوښه ګڼل کېږي. د شترمرغ غوښه د پسه، غوا او چرګ د غوښو په مقابل کې په ډېره کمه کچه فیټ یعنې غوړ لري. له همدې وجې د وزن کمولو لپاره مناسبه غوښه ګڼل کېږي. هر 100 ګرامه شترمرغ غوښه کې د پروټین اندازه ډېره زیاته وي. دا بدن ته قوت، د عضلاتو جوړولو او کمزوري ختمولو کې مرسته کوي. د زړه د ناروغانو لپاره د نورو غوښو په مقابله کې خورا ښه ګڼل کېږي. د شترمرغ په غوښه کې آیرن، اوسپنه په ښه مقدار وجود لري. په بدن کې د حافظې، اعصابو او د بدن د قوت لپاره ډېره ګټه لري. د معدې د کمزوري خلکو لپاره مناسبه ده، ځکه ډېره سخته نه ده. د قند یعنې شوګر ناروغانو لپاره هم ښه انتخاب دی، ځکه په دې غوښه کې کاربوهایډریټ ډېر کم دی. هغه څوک چې په بدن کې د یوریک اسید یا د پښتورګو مشکل لري، هغه دې د ډاکټر بې مشورې نه خوري. د شترمرغ چمړه په نړۍ کې د قیمتي چمړو څخه بلل کېږي.
دا ځکه چې ډېره پیاوړې ده، ډېره نرمه ده او ډېر مقاومت کوي. د شترمرغ د چمړې څخه بوټونه، بستې، بټوې، جامې، د موبایل کیسینګ کورونه او د ځینو لګژري موټرانو سیټان او داسې نور شیان جوړیږي او په ښه قیمت پلورل کیږي. د شترمرغ بڼکې ډېرې سپکې، پستې او ځانګړې ښکلا لري. د ډېرو کارونو لپاره کارېږي. د شترمرغ د بڼکو جوړ برش د دوړو پاکولو لپاره ډېر مشهور دی، ځکه دوړې ځان ته راکاږي. د ماشینونو د حساس ځایو لپاره د شترمرغ د بڼې د جوړ برش څخه کار اخیستل کېږي، ځکه سکریچز یعنې خار نه جوړوي. د شترمرغ هډوکي پیاوړي، پاک او طبیعي جوړښت لري، نو په طب کې ډېره ګټه ځنې پورته کېږي. د هډوکو څخه یې پوډر جوړیږي چې د معدني موادو، کلسیم، فاسفورس د استخراج لپاره کارېږي. دا مواد بیا د کلسیم ټابلیټو، غذایي سپلیمنټو د پیاوړتیا دواګانو په جوړولو کې کارېږي. د دې پر پروټینونو اوس هم ساینسي څېړنې روانې دي. اسلام د نړۍ هر مخلوق د الله قدرت بولي. فقها وایي چې شترمرغ د مرغانو له ډلې دی او د هغه غوښه خوړل مطلقاً حلاله ده. که څه هم د شترمرغ نوم په قرآن کې نه دی راغلی، خو الله پاک د دې په شان مخلوقات یاد کړي دي چې قرآن وایي بسم الله الرحمن الرحیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا دوی اوښ ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوی دی؟ دې آیت ته علما وایي چې انسان دې طبیعت ته نظر وکړي او د الله د قدرت نښې په هر مخلوق کې شته. شترمرغ یې یوه حیرانوونکې بیلګه ده. تر ټولو لوی مرغه، تر ټولو تیز سرعت، تر ټولو لوی هګۍ او په خپل جسماني جوړښت کې یو عجیب قدرت. د اسلام له نظره هم د الله پاک د قدرت یو ښکاره نښه ده. که دا ویډیو او معلومات مو خوښ شوی خواهش کوم ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وختونه ولرئ.